ته روجه کې تللی د مور ملاقات لتا ملاقات کړی تا ته نه یادېږي خور او مور حدیث مبارک کې راځي دوه قدمونه الله ته ډیر خوښ دي یو هغه قدم چې د فرض مانځه دپاره د کوره اوچت شي د فرض مونځ دپاره اودس یې کړی او فرض مانځلې اوچت شي الله پې یوه نیکي ورکوي یوه ګناه معاف کوي یوه درجه اوچتوي او دویم قدم چې د دې قدم سره برابر دی ته خبرې تا هغه دویم قدم پیژنې چې د دې قدم سره په اجر کې برابر دی ته به وایي چې سړی حج لځي ځواب نه ته وایي چې سړی عمرې لځي ځواب نه ته وایي چې سړی جهاد لځي ځواب نه نبی علیہ السلام فرمائی دویم قدم چې هغه د دې قدم سره په اجر کې برابر دی دا هغه قدم دی چې هغه د کوره اوچت شي د رشته دار د ملاقات زم چې د رشته دار ملاقات وکړم زم نن ضرور تپوس کومه چې د کوره دا قدم اوچت کړي چې زم ضرور کرا یوه ګناه الله معاف کوي یوه نیکي الله لیکي او یوه درجه الله اوچتوي چې ته د کوره قدم اوچت کړي چې زم ضرور ملاقات زم نن د خور ملاقات زم نن د مور ملاقات زم چې دا رشته داران نن ووینم زم چې نن تره ووینم نن مونږ ته معاشره د تره څه رنګ ښکاره کوي وراره د تره کره نه ځي وایي دا تربور دی او دا د دشمن دی معاشره مونږ ته دا رنګ ښکاره کوي که نه وایي دا تربور دی دا دشمن دی دا اختلافونه چا پیدا کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرناست مخامخ جبریل امین د نبی علیہ السلام تر راښکاره شو عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې هغه راغی نبی علیہ السلام خبرې په قلاره کړې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وروسته وایي تکلیف درته راغی ځکه دې خبرې په قلاره کړې وی نه وی ولې وی چې مخامخ مې تره راښکاره شو زما تره اسمان نه جبریل امین راغی ما ته وی د الله حبیبه خبرې په قلاره کوه ستا د پلار شاخ راننوت پیغمبر ته حکم دی چې د تره په مخ کې خبرې په قلاره کوه نن موږ د تره سره څه حال نبی علیہ السلام فرمایي عم الرجل سنو ابیه تره د سړي چې دی دا په مثل د پلار تره په مثل د پلار نن زموږ د تره سره څه حال تره ته موږ نن په څه حال دا زموږ رشتې دي هموږ ناست یو لیلة القدر کې دعاګانې غواړو ټولو رشتې کټ کړي دي رشتې کټ پرتې تره نه پیژنو ترور نه پیژنو کس راغی نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما ډېره لویه ګناه رانه وشوله فهل لی من توبة د توبې سلار شته دی الله به مې وبخي توبه به الله به مې وبخي نبی علیہ السلام ورته وی هل لک ام وی مور دې شته دی کور کې وی مور دې شته وی نه د الله حبیبه مور خو مې مړه ده وی مور دې نشته وی نه وی هل لک خالة وی د مور خور دې شته مونږ ورته د مور خور نه عربی کې ورته خاله وی یوه د پلار خور هغه هم د سړي تروري یوه د مور خور هغه هم تروري نبی علیہ السلام ورته وی ورشه د مور د خور سره احسان وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي د ترور سره احسان وکوي چې الله دې ګناه نن مونږ ترور پیژنو د مور خور ته د مور خور کره تلی چې دا زما ترور ده دا هغه ترور ده چې نبی علیہ السلام کس ته وی د دې سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي نن مونږ دا معلومات کړي نن مونږ تلي یو نن مونږ د خور او د ترور او د ماما او د ورېرې او د خورزې تپوس کړی چې دا زما رشته دار په دې به ماله الله اجر راکوي په دې به الله ما بخي دا زما رشته ده نو ټولو مونږ رشتې کټ کړي دي حدیث مبارک کې راځي یاد ساتئ میدان محشر کې چې کله د سړي حاضري وشي دې پیش شي الله ته دغه ټیم کې به دا رشته داري په عرش پورې نښتي په عرش الرحم معلقة بالعرش تب وزن در رشتہ داری معلوم کی خوچ میدان محشر شي ستا بدل تا فیصله شروع شي او الرحم معلقة بالعرش اول تب رشتہ داری پا عرش پوری ونخی ستا با فیصله کیگی او رشتہ داری تقول من وصلنی وصله اللہ ومن قطعنی قطعه اللہ یا اللہ چا چیز پری کڑیم د خپل رحمت نه لرکی الله چا چیز دنیا کی او ذکرم الله نه نظام تراجیز دی چې ستا فیصله شروع بری نه در باندې رشتہ داری وګو چې الله د خپل رحمت نه لرکی لرکی دنیا کی ز پری کڑیم الله د خپل رحمت نه لرکی چې دلته دی فیصله شروع دلته در باندې رشتہ आवाज کی د پاس حدیث مبارک کې راځي چې کله الله دا رشتہ داری پیدا کړل کنه رشتہ داری وی اخذت بحق الرحمن
دا د الله په ذات پورې ون ختله د الله د شان مطابق دا رشتہ داری په الله پورې ون ختله حدیث کے الفاظ دی مہ اللہ رشتہ داری تو وی مکہ مکہ رشتہ داری ورته وی یا اللہ زدی پیدا کرم مال بوز زما حق راکے پیدا دی کرم خو حق براکے ز پتا سنا پناہ غواړم پتا سره پناہ غواړم خلق برازی ما بپریکی اللہ ما بپریکی نوی اللہ پاک دی رشتہ داری تو وی چی اے رشتہ داری تو پا دی رضائی چی سوک تی یوزے کی رضان سر یوزے کما سوک تی پری کی رضان نے لرکم پا دی رضائی وی دی رشتی ورطوی چی او اللہ پا دی رضائی وی اللہ رشتہ داری تو وی چی دا دی حق شو ما تالا در دا دی حق شو ما تالا در دا دی رشتہ داری حق دی حق خوگی رشتی دی دا پیسو پا وجہ مکٹ کوئی المرء کثیر بی اخیہی نبی علیہ السلام ہوئی سڑے پرور گن خکاری سڑے پرور طاقتور خکاری سڑے پرور مضبوط خکاری سڑے پرور رور طاقت تے امور شفقت تے چی رور نئی طاقت بنئی چی مور نئی نو شفقت بنئی رور طاقت امور شفقت دا دیرخ وگر رشتہ دا مکٹ کوئی خصوصا نمور و پلار خوگر دیر احترامو کا ہیروجہ کی دیر خیالو ساتے زواما کمونگ تاسو تا دیر وایو چی دی پلار مخت پا قتلو کی ثواب دے خدا ستاسو ذہن تا پری نو تلا دا وسا پوری کمونگ دیر وایو چی دی مور مخت پا قتلو کی ثواب دے نستا ذہن تا پری وزی زواما خدای دی حج لبوزا و خدای دی عمری لبوزا و چی مور در سرئی و یاد سر پلاری تا تا با پتو لگی احادیث مبارکو کی رازی کعبی تا قتل دا عبادت تے او دا مور مخ تا قتل دا عبادت چی تا کعبی تلار شکناو پا مطاف کی گرزی و دا بیت اللہ تواف او دیسی دی کعبی تا سڑے وی چی نیغ نیغ می دی کعبی تا قتل چی حرم تا سڑے وردن نشی وی چی دا کعبہ با کلی نم پا سڑی وار خطائی چی دا کعبہ با کلی چی دیسی دی کعبی تا اگوری یو نظر دی کعبی تا وکا او یو نظر دیسی رواڑوا دا مور دیسی ونیسا دا مور دیسی ودروا او یو نظر دا مور دی مخ تا وکا دا کعبہ و دا مور مخ اللہ یو برابر کری دی یو دا کعبہ دا تا دا پارا او تو سر پروجہ کی دی جدا کری دا پروجہ کی پاگی لوگی او تندی تیری پروجہ کی تا تمور دعا نکا استام را بدبخت نشتری چی پروجہ کی در تمور خیری کی استام را بدبخت بل نشتا وای دا کعبہ دا او دا دا مور مخ تے اللہ تا دا دوار برابر کری دا دا مور مخ دا کعبی برابر دے او دا دا پلار مخ دا کعبی برابر دے سڑی تا علتا اندازوش سڑی چی حرم شریف کی تواف کئی چا سر مور اوینی سڑی سب زیریگی یا سر پلار اوینی سب زیریگی ما یو کسولی دا اگا سر مور راغلے وا بہر صورت مشران خلق زوروری زیدی سر مٹ نہونی ہوما وہی پی جندلا یہ مولانا سے ہو خود تام ویستا تقریر میں اور ایدلے ہو تاوی چی دا مور دمرا لوی مقام نیوی ما کو مور راوستی روی زکوی دیر سٹڑے کرم میں چپ چی خبری پاپا لونے میں بس پا اپلا بنزی ماتے ولی مولانا سے میں بس پا اپلا بگوف نہ بدلے بس زم پاپلا پر یہ خبر پاپلا پسی منزا بس اللہ با اجرم پا دق استڑی درکی چی دی مور سٹڑے کری او دق استڑی عمر دی اللہ قبول اکرل دی اڑکی میں ورطوی میں زی یوازی راغلیم عمری لتا سر مور دا زا عالمی ما عمر کوما زوام کاش چستا عمر زماوی زمان استا تب ہمارا دا خپل عمر را کی دا دا مور سر چلی وکڑا زستا دغی عمری تزیریگم چی کمری دا مور سر وکڑا چی کمری دا مور سر وکڑا دا مور مخ و دا پلار مخ دا خو مندنش دختور خلقی بکی یعنی چاردام کو کتا حرم شریف پکے ناسم خواتا میں کس ناس اسی رات چاردام کیوں کہتے مولانا سے تی میا پس ما بسڑی تذروی آو زیم لک اس کو سکی سی پاپا لکو لک اب دو چاوا تقریر چکے موبائل کیا تی میا آو زیم میں مولانا سے تی میا ہوئے بس خبری دوارا کو او دسو کا میں صحیح ہے چی چاردام میں کو برد حرم شریف بولی تو وقت رماتے ہوئے مولی سے آغل ترات مور ناستا مور بھی انتظار کی وی اس میں طواف کو مور را سروا وی چی چکرم پورا کا وی دا مور میزان تا دیسی ادرا والا میں چی موری دا مولانا سے باقا تقریر بھی یاد شو چی دا کعبہ و دا مور مخ برابر دی وی سب نیغ نیغ میں دا مور مخ توقتا وی پوری میں کہنا والا میں چیز چاردام کو اچھے قدر آکوش سو زمان سر اتفاقی طور سلام ہو
میله وسوره وی اوس مې مور ته په مطاف کې دا خبره وکړله چې مورې دا کعبه او ستا د مخ برابر دي ما ته اوس ستا د مخ اندازه وشوله پلاره ما اوس وپېژندلې زه هم ته پلار هلته بوځه چې ویې پېژنې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وکتل الله ورله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي صحابي ورته وایي د الله حبیبه که سړی بار بار ګوري په مخه د مور مخ ته او د پلار مخ نبی علیه السلام ورته وایي چې سړی بار بار ګوري نو الله به ورله بار بار اجر ورکوي په مخه به الله اجر ورکوي چې د مور او پلار مخ ته ګورئ الله به اجر ورکوي او بیا په رمضان المبارک کې مور ته وایه پلار ته وایي زه د روژه ماتې تیارومه ته کښېنه ابو وایي چې زه څه کومه وایي ته ما ته لږه دعا کوه د روژه ماتې ټیم دی زه به دله شربت برابرومه ته دعا کوه زه به دله سالن برابرومه مورې ته دعا کوه یقین وکئ بیا به روژه راشي او کور ته به راشي خو مور به نه وي روژه ماتې به ماتئ خو مور به نه وي بیا به ډېر ارمان بیا به نظر په روژه ماتې کې داسې په درستخان ګرځئ خو پلار به نه وي اوسط ابواب الجنه پلار د جنت د دروازو نه منځنۍ دروازه ده وایي به چې تېره روژه کې را سره د جنت منځنۍ دروازه وه او نن را سره نشته نن را سره نشته بیا به دا سترګې دې وګرځي په کور کې روژه به خوند در نه کي مور به نه وي روژه به خوند در کي پلار به نه وي دا لویه ذخیره ده او لویه سرمایه ده مه جدا کېږئ چې په وس چارې مه پرېږدئ په وس چار تې مه جدا کېږئ د دې اړه خوږېږي د دې بیا اړه خوږېږي دی بیا خپئی دی اړه ټکیږي چې ته تېنه جدا شي او ته تېنه اپلی ته تېنه لرې هله بیا ټوله شپه خوب پلار له نه ورځي مور له ټوله شپه خوب نه ورځي وایي دا مې بچی دی او دا ما نه جدا دی او اختر را روان دی مور او پلار له ښکلې ښکلې جوړې واله د وخت نه زه ورته وایم پلار له جوړه واله وایي مولي صاحب دې ما ته وایي ولې نه چې زه وله والم دې ما ته ووایي که نه چې والم وله و مور له جوړه واله وي دې دا دې ما ته ووایي چې والم وله زه ورته وامه ته چې رپوټې وې د یو کال وي تا خبرې کولی شوې نو وی نه هم تا له چا جوړه اغوستې وه وي او هم چا دله اغوستې وي پلار هم تا ورته ویلي وي نه ما خو خبرې نه شوې کولی نو هم ولې دله دې پلار اغوستله وایي دې پلار مې ما ته وکتل چې ده ته ضرورت دی ما خو ویلی نه شو خو پلار مې ولیدمه زه وایم هغه پلار چې تا ته به یې کتل او تا له به یې اغوستله نن هغې پلار ته ګوره او ته ورله نن هغې پلار ته ګوره او ته ورله اله نو ډېره قیمتي میاشت ده رشتې ټولې بحال کوي نبی علیه السلام فرمایي وایي څوک چې دا غواړي چې زما د رزق فراخه شوي او زه دې په بد مرګ مړ نه شوې دا ټول غواړی که نه چې په بد مرګ دې مړ نه شوې او رزق مې دې پراخه وي دا دوه غټ حاجته د دنیا دي که نه نبی علیه السلام فرمایي من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره څوک غواړي چې زما د رزق پراخه شوې زما د نیټه اوږده شوې عمر مې دې اوږد شوې او په بد مرګ دې مړ نه شوې دا در سړي خواهش دی که نه زه نه وامه نبی علیه السلام فرمایي فلیصل رحمه دې د رشته دار سره رشته پیوز کړي رزق به یې پراخه شي عمر کې به برکت پیدا شي او الله به په بد مرګ نه مړ کوي نو رشتې ټول بحال کو د لیلة القدر د شپې نه مخکې چې دعاګانې غواړو چې الله دعاګانې قبلوي نو توبه دې سي که نه انشاءالله او اعتکاف ته به ښه په نره کړي نو زمونږ دا خپل دا مسجد دی دا د هېچا جومات هم نه دی دا د خدای کور دی چې څوک پکې اعتکاف ته کښېنئ راځئ او ځان له بستره راوړئ او کښېنئ اعتکاف ته دا ټول جوماتونه ستاسو دي او راځئ ځان له کښېنئ شپې به سړی صحیحه کې اعمال کوي ما خپله مې اراده د اخره عشره کې لو شي نو یوه خوشحالي هغه ټیم نه یوه دا ده نو پر روجه یوه خوشحالي الله راکړي او یوه خوشحالي عند لقاء ربه چې کله د خپل رب سره ملاقات وشي نو دویمه خوشحالي به هغه وخت کې ده هغه خوشحالي ده نو روجه یو عظیم عبادت دی ډیر عظیم او لوی عبادت دی ډیره د خوشحالۍ میاشت را باندې راغلی دا د الله سره یو راز دی تاسو ته به پته ولګي راز ځکه دی چې کله سړی روجه ونیسي نو د معده خالی شي نو د خولې نه بدبویي روانه شي دا د معدې د خالیوالي د وجې نه وي نو حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي دغه بدبویي چې د روجهدار د خولې نه ځي دا ماته د مشکو نه زیاته محبوبه ده ستا د خولې بدبویي او ماته د مشکو نه محبوبه ده
زکه دا د معدې د خالی والی د وجې نه ده او معده دې زکه خالی ده چې خوراک نه کوي خوراک زکه نه کوي چې زما یو حکم دی چې کتب علیکم الصیام ما روجه فرض کړي خوراک به نه کوئ بس دا د الله حکم ما ته متوجه دی اوس سوچو کوي په تمامي دنیا کې د مسلمانانو روجه ده نن خوراک تو څوک نه لاس کوي اوبه شته او ګوټ نه کوي خوراک شته او نه یې کوي وایي دا د الله حکم دی نو الصوم لی وانا اجزي به الله وایي د دې روجو بدله به زه درکوم علما وایي د دې یو مطلب دا دی چې د نورو اعمالو بدله به الله د فرشتو په لاس ورکي او د روجې بدله به الله وایي زه خپله ورکم روجۍ ما د پاره نیولې دا زما سره یو راز و دویم علما وایي الصوم لی وانا اجزا به یو روایت داسې دی نو د دې معنی بیا دا ده چې روجه ما د پاره ده او د روجې بدله زه یم د روجې بدله زما ذات دی زه به خپل ذات درکم د روجې بدله کې نه یې خوشحاله روجتیانو الله وایي ما له روجه نیسئ وانا اجزا به او د روجې بدله زما ذات دی څه مطلب دا دی چې ته ما د پاره روجه ونیسه او د روجې په بدله کې به درله زه خپل دیدار درکم زه به دیدار درکم که نه ما به ووینې په جنت کې د دې روجې په بدله کې دا معمولی خبره نه ده دا روجه زمونږ ده په دې به د الله زیارت میلو شي چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده په دې روجه خو الله نه میلاوي په دې روجه د الله زیارت نه میلاویږي د الله ملاقات نه میلاویږي چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده د سترګو روجه نشته دی ټوله ورځ فیسبوک آن دی په موبایل بربند تصویران کاته دي نو د سترګو خو روجه نشته نو لاړه روجه ډال دی خو نبی علیہ السلام وایي ماته یې نه کوي ګورې دا ډال دی په دې د شیطان سره مقابله کیږي خو خیال کوئ ماته یې نه کوي ګورې دا ماتیږي زمونږ نه دروغ یې ماتوي غیبت یې ماتوي په دې بیا تر شیطان مقابله نشي کولی نو د سترګو روجې م لاړلې اوله خبره دا ده چې زمونږ د سترګو روجه شي د نن نه بس د نن نه پخوا به زه فیسبوک نه ګورم دا د فیسبوکو میاشت نه ده دا د قرآن میاشت ده جبریل امین به راغې په روجه کې د امام الانبیا سره به د قرآن دور کو د قرآن دور به کو قرآن به لوستو نو څنګه دور به کو قرآن خو ولا پوره نازل شوی نه نو علما وایي چې څومره به نازل شوی هغه به ورسره اړو یا دا چې نه صلا نازل شوی نو خو ټول قرآن به ورسره دور کو نو چا کم به نو نازل شوی هغه به بیا الله ییر کو ځکه به وروستو نازلېدو خو په روجه کې به ورسره نبی علیه السلام او جبریل امین د قرآن دور کو قرآن به لوستو نو سترګې په قرآن باندې عادت کو په روجه کې دا د موبایل نه بالکل واړو ځوانانو سترګې واړو دې قرآن ته یې داسې متوجه کو وایي دا د رمضان میاشت ده چې په دې غړېدلو سترګو قرآن ته ګوري که تلاوت نم کوي خو چې ورته ګوري الله اجر درکوي چې روجهدار یو سترګې په قرآن لګي شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه وایي وی چې کله به د رمضان المبارک میاشت شروع شوله زمونږ د کور زنانو به هرې زنانه به د کور د کار سره سره 1514 سپارې د قرآن کریم تلاوت کو د ورځې په یوه ورځ کې ډوډۍ پخوي 15 پارې د قرآن تلاوت کوي پېشمني له تیارې کوي 15 سپارې د قرآن تلاوت کوي زنانه اوس څه شولې هغه زنانه څه شولې چې داسې زنانه سړي له روژه ماتې تیاري چې د ورځې 10 پارې د قرآن تلاوت کړي او ماښام سړي له روژه ماتې تیاري چې دا زنانه سړي له پېشمنۍ تیاري چې 10 پارې قرآن لوستلی څه شو هغه کورونه څه شوې هغه زنانه موبایل ورک کړل هر څه د قرآن تلاوت ورک ځوانانو قرآن تلاس کوي بالکل
د موبایل او فیسبوک او یوټیوب نه احتراز وکړي، قرآن تلاش کړي. دا د قرآن میاشتا، دا د قرآن میاشتا. نبی علیہ السلام او جبریل امین به د ورکو د قرآن. د قرآن حافظانو یو بل سره د قرآن د ورکوي، د قرآن د ورکوي، قرآن په مخه یو بل ته اوروي. وی دا د دور میاشتا. او جبریل امین به د نبی علیہ السلام سره ډیر ډیر میلاوېدو. چې ډیر ډیر به سره میلاوېده نو د نبی علیہ السلام به سره سخاوت هم ډیر سیوا کېده. حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیہ السلام به پروجه کې دومره سخی شو، دومره لکه دا تیز هوا. تیز هوا څنګه زر خوريږي، څومره خلقو ته نه پور کوي، دسی به نبی علیہ السلام دا نه په خوره کړله. د مال او د علم په دواړو کې به دسی سخاوت وکړو. د روجي میاشت د سخاوت میاشتا، دا د قرآن میاشتا، دا د غریبانانو د تپوس میاشتا. دې کې سخاوت سیوا کوي، دې کې د قرآن تلاوت سیوا کوي، دې کې به قرآن لولو ځوانانو ښکلې ټوپۍ په سر کې قرآنونو ته لاس کوي چې مونځ کېږي کېنئ قرآن ته. کو ډیر نشئ کولی نو یوه عشره کې خو یو ختم وکئ. اولو لسو کې یو د قرآن ختم، منځنو لسو کې یو د قرآن ختم، اخیره عشره کې یو د قرآن ختم. نو چې د اختر په ورځ الله بدلی ورکوي، یوم الجائزه د انعام ورځ را روانه ده، هغه د اختر ورځ ده. نو یا الله ته به نن انعامات تقسیموي. نو یا الله ما 3 پیری قرآن ختم کړی و، یوه پیره ته راوکي او 3 پیری دسي. یا الله زه نن په تمه یم نو چې الله تعالی د قرآن د ختم اجر درکوي چې څومره اجر وي. نو مونږ وایو اسانه روژه ده. څنګه اسانه ده؟ مړه وي سحر ودشم جو ماسپښین مانځله راپاسم، او چې ماسپښین ګرځم را ګرځم جو ماښام اذان شوي، ډېره ریلیکس مې روژه تېره کړله وي. بس صحیح ده. د اختر په سار په تمه اوسه، تا ته به د خوب اجر میلاویږي. د اختر په ورځ بدلې به الله ورکوي، نو ته به د خوب اجر غواړې، ته به د خوب اجر غواړې. دا د ځان ستړي کولو میاشت ده. ځان ستړی کړئ، ستړی. دا څه خبره ده ماسپښینه پورې ودئ مه روژه ډېره ریلیکس تېره شوله، ریلیکس تیره نشوله، د الله د رحمت نه محروم شوي، محرومه. حدیث مبارک کې راځي بختور صحابو، نبی علیہ السلام صحابو ته وی د جنت مختلفی دروازې دي کنه. یو د صدقې دروازه ده، نو چې چا صدقې ډېرې ورکړي به په هغې داخلیږي. یو پکې د روجهدارو ده، یو پکې د منځ کوونکو دغه دروازه ده. چا چې نفلي منځونه ډېر کړي هغه به په هغې باندې داخلیږي. او یو پکې د روجهدارو دروازه ده، وی باب الریان ورته وایي. ریان د هغې دروازې نوم دی. وی په دې به صرف روجهدار داخلیږي، صرف روجهدار به ننوځي چې اومې د رمضان روجې نیولي، اومې ورسره نور نفلي روجې نیولي، هغه روجهدار به په هغې داخلیږي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي د الله حبیبه دا خو ټول د خیر دي، که پاره دروازه څوک داخل شو خو داسې کس په پکې وي چې هغه ته به دا ټولې دروازې دعوت ورکوي. لکه صدقې والا ته به د صدقې دروازه اواز کوي، مانځه والا ته به د مونځ کوي. وی د الله حبیبه داسې به پکې وي چې هره دروازه به ورته اواز کوي، داسې کس په پکې وي چې هره دروازه به یې رابلي. نبی علیہ السلام ورته وایي وارجو ان تکون منهم، زما امید دی چې هغه به تی، زما امید دی چې هغه تی. صرف ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وارجو ان تکون منهم، زه امید ساتمه چې هغه ته یو واحد یو سړی چې تا ته به هره دروازه وایي چې مرحبا مرحبا مرحبا، تا ته به هره دروازه اعلان کوي، تا ته به هره دروازه آواز کوي. ډېره مبارک میاشت را باندې راغله. حدیث مبارک کې راځي اذا جاء رمضان، چې کله رمضان راشي لکه اوس راغی نو فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې الله کولاو کړلې. راځئ وی د جنت دروازې کولاو دي، راځئ ځوانانو، ګناهګارانو ټول راځئ، ټول. فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې کولاو دي، راځئ راځئ معافیانې غواړئ، راځئ منځونه کوئ. وغلقت ابواب النار، او د جهنم دروازې بندې دي، بس هغه بندې شولې.
سمره د رحمت میاشت رالاله، سمره د روغ او د صلح میاشت رالاله. ای ځوانانو دا د جوړې میاشت رالاله، دا د صلح میاشت رالاله، دا د الله سره د روغې میاشت رالاله. الله روغ کوي، د روجماتي پټې میم کوي او د ماسپخین میم کوي چې روجداري نو الله روغ کوي. دا د الله سره د روغې میاشت رالاله. روغي وکو، روغه په دې میاشت کې ډېر په اسانه کېږي، ځکه د جهنم دروازې بندې دي او د جنت دروازې کولو دي. نه دا روغه نه ده، دا روغه کوي، روغه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټوله دنیا کې الله ته څه شی خوښ دی؟ ما من شیء احب الی الله من شاب التائب. نبی علیہ السلام فرمائی وی رب العالمین وائی چې په ټول مخلوق کې او په هر څه کې ما ته خوښه دا ده چې ځوان سړی ما ته ووایي چې الله زما توبه ده. ځوان سړی وایي یا الله میری توبه. دا الله رحمت په انتظار دی چې دا ځوانان به کله توبه وباسي، ځوانان به کله توبه وباسي. ځوانانو میاشت در باندې رالاله، ښکلې ځوانۍ الله درکړي دي. دا د قرآن د ختم د پاره دي، کینم بم نو په ولاړه به قرآن ته ودرېږم. مال الله ځواني راکړي. بیا به داسې وخت راشي چې په کرسۍ به ناسي، بیا به داسې وخت راشي چې د کوره به تراوله نشي راتلی، جاړې به. نو په ځوانۍ کې نن وکړه چې بیا ارمان نه کوي، و الله چې روغ وم نو ولاړ به وم، خو اوس بیمار یم نو الله به درله بیا هم هغه اجر درکوي. نو الله د ځوان توبې ته په تمه دی. بس توبه وباس، د رحمت میاشته، د مغفرت میاشته. او اول عشره شروع دا د رحمت میاشت، دا رحمتونه راوریږي. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. دعاګانې غواړئ، درود شریف زیات وایي اول عشره کې. چې یوه پیره څوک درود شریف ووایي نو صلی الله علیه عشرا، الله تبارک و تعالی په لس رحمتونه راولیږي. د یو درود په بدله کې لس رحمتونه الله را لیږي. نو چې ته زر پیرې درود شریف ووایي نو څو رحمتونه راله؟ لس زره رحمتونه در باندې د الله په یوه ورځ کې راورېدل. او لنډ درود وصلی الله علی النبی الامی، دا څومره لنډ درود دی. دا زر پیری ډیر په اسانه کیږي. نو چې دا زر پیری وای نو لس زر رحمتونه باندې د الله د طرف نه راوړېدل. دا د رحمت میاشته، رحمتونه راوریږي. د جهنم دروازې بندې دي او د جنت دروازې کولو دي. ډیره د برکت میاشت رالاله، ډیره د رحمت میاشت رالاله چې ظاهرانه نشي. عبادات پکې وکړو چې ظاهرانه نشي، بل کوشش کوئ د خپل وس مناسب، د خپل وس مناسب. نبی علیہ السلام فرمائی چا چې یو روجدار له د روجماتي انتظام وکړو، یو روجدار ستا په مال روجه ماته کړله، نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی د دې دومره اجر لري، د دغې روجدار عمره اجر الله تعالی درکو، ستی ټول ګناهونه معاف کړل، او چې یو غلام دې د الله په لار کې آزاد کړ، چې یو کس تا په مال روجه مات. نو صحابه خو غربو نو، صحابي راغی وی د الله حبیبه مونږ خو دومره طاقت نه لرو چې سړی موړ کو. نبی علیہ السلام ورته دا په مړولو نه ده، دا په یوه کجوره باندې ده، دا په یوه نوڼۍ ډوډۍ باندې میلاویږي، خو چې ستا په مال څوک روجه ماته کړي. نو کوشش کوئ خپلو مالونو کې لږه لږه برخه وکئ، لږه لږه برخه. ځان له کیلو کجورې هلې دغه نیمې که، نیم کیلو بل له ورکه، نیم ځان ته پرېږده. خو چې وایي دا خلک روجه ماتوي چې زما پکې هم اجر کېږي. بختور خلک چې ستا په مال چا روجه ماته کړله نو یو دې د خپلې روجې اجر وشو، بل چې ستا په مال هغه روجه ماته کړې ده د هغه د روجې مره اجر ستا وشو. نو موږ ته به د یوې روجې اجر میلاویږي، او هغې ته به چې ستا په مال یو تن روجه ماته کړه تا ته د 2 روجو اجر، چې 3 ماته کړه نو د 3 روجهدارو اجر، 4 ماته کړه نو د 4 روجهدارو اجر. نو دا د اجر میاشت دی کې په هر عبادت ناراسته مه کوئ، هر ځای کې خپله برخه ورچوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ومن سقا صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة.
نبی علیہ السلام فرمایل وی ومن سقا صائمن چاچی په یو روجدار باندې اوبه وسکولې په یو روجدارې د روجماتي په ټیم کې اوبه وسکولې د روجماتي انتظام یې ولو کو هغه راولګېد روجه یې ماته کړله دا څومره اسانه خبره ده یوه ډبه شربت چاله والا یوه ډبه وله والا وای ماښام د الله د رضا دپاره چې روجه ماته یې په دې ماته وه دا ما د ثواب په نیت اغوستې نور مې وس کېږي نه دا یوه ډبه مې د وسه وه جدا مې واغوستل خو مهرباني وکړه زما په دې روجه ماته وه که نه نو ومن سقا صائمن نبی علیہ السلام فرمایي چا چې په یو روجهدار باندې اوبه اسکولې د روجه ماتي په ټیم کې سقاه الله من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنه وی الله به په دې سړي باندې زما د حوض نه یو ګوټ اسکوي یو ګوټ ناسته چې په روجهدار باندې ګوټ اسکوي دې بدله کې به الله د نبی علیہ السلام د حوض نه یو ګوټ تاله درکړي د دې ګوټ په بدله کې به د حوض ګوټ میلاویږي او الله به ورله زما د حوض نه ګوټ ورکړي او داسې ګوټ به لا یظمأ حتی یدخل الجنه چې میدان محشر کې هغه ګوټ اوسکي نو چې د څو پورې جنت ته نه تللی بیا به پې تنده نه راځي په میدان محشر کې بیا پې تنده شته نه چې زما د حوض نه ورله یو ګوټ ورکړي د میدان محشر څومره سخته تنده څومره سخت حالت به څومره سخته تنده به په هغې کې به ورله الله زما د حوض نه یو ګوټ ورکړي چې څو پورې جنت ته نه دی تللی په ده به بیا تنده نه راځي نو دا ګوټ د روجماتي په ټیم کې چاله د ګوټ ورکولو په بدله کې دی هی د یوه ورځ ووتله که نصیب کیږو نښې ورځې باقي پاتې دي نښې ورځې دي باز چې دا روجه ختمه شي دا دغه به ختم شي دا برکات او دا رحمتونه او دا اثرات په ختم شي دا لږې ورځې دي ځکه نن خبرومه چې یوم الجائزه را روانه ده د اختر په ورځ بدلی به تقسیمیږي بیا به وایي مولي صاحب نو خبر دا اول نه نو مونږ خو ټوله میاشت په موبایل کې تېره کړه مونږ خو ټوله میاشت په خوب کې تېره کړه مولي صاحب نو خبر ځکه نن خبرو چې اولې ورځې دي ونښلی د قرآن دومره تلاوت وکړئ چې دا ملک در باندې وګرځي بس لولی قرآن په مخه د قرآن ختمونه کوئ جماعت ته راځئ تراو ختم هم بېګا شروع شوی دی بیگا مونږ یوه سپاره په دې بنیاد وي که مونږ وی چاته پته نه نو چې کم ځایم ختم شروع ناراسته مه کوئ لنډې تراویړو تصور مه کوئ چې یو ختم وکئ بل ځای اوږدې وینئ هلته ورځئ دا په شمار ورځې دي په شمار 29-30 ورځې دي چې لنډې تراویح پکې اډوونه کوي د بیې اوږدې ګورئ جومات کې ختم وشي نه میلاویږي حافظ قرآن په بیټک کې ودروه خو وایي لنډې راله خوند نه راکوي ماله به الله بدله راکوي د اختر په ورځ نو چې ټولې تراویح مې اوږدې کړي چې الله یې راله اجر راکړي نو دا د لوټ مار میاشت ده حدیث مبارک کې راځي چې د رمضان میاشت شي د الله ر طرف نه آواز وشي وایي سیالي کوونکي را مخامخ شئ میدان ته شئ د عبادت سیالی کون کی را میدان ته شئ دا د سیالی میاشت را میدان ته شئ میدان ته شئ دا د عبادت د سیالی میاشت الله دې مونږ ټولو له د صحیح عبادت توفیق راکړي او الله دې زمونږ د ټولو دا روجې خپل دربار الهي کې قبول کړي څومره کوشش ترنه کېدلی شي وږو له ډوډۍ ورکوئ او بربندو له جامې ورکوئ د قرآن تلاوت کوئ دا درې صفته په رمضان کې ډېر خوند کوي که نه دا په عثمان رضی الله تعالی عنه کې دا درې صفاتو دا په رمضان کې ډېره مزه کوي که نه بربندو له کپړې ورکول وږو له ډوډۍ ورکول او د قرآن کریم تلاوت کول قرآن ځان سره ګرځوئ یې ځان سره یې ګرځوئ په مخه چې موقع میلاویږي قرآن 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 وږې اینه ډوډۍ ورکوه بربند اینې هو کپړې والا زه اختر له دوه جوړې علم یوه ستا شوه یو به زما شي نو دا عثماني صفات دي روجه کې په دې عمل کول ډېر خوند ورکوي ډېر خوند نو چې ورسره د خپلو روجو سره د غریبانانو هم لږ سوچ کوو چې ماښام روجه ماتوئ نو لږ سوچ کوئ چې ما کره په دې درستخان دومره لوښي پراته دي اوس زمونږ کلي کې پلانکۍ خو یتیم دی هغې په درستخان به وي د پلانکۍ ښځې خو خاون مړ دی یاره هغې کره به نن ماښام چوله وي هغې کره به ماښام کجوره وي
دغې کره به د ټانک شربت وي نو زه چې دا خلق ځان سنه چې ماښام کینئ دا احساس ځان ته مخې ته کوئ دا یوازې مه خورئ په دې یوازې غرې مه ږدئ لږ د غریب سوچ په دې ماښام ټیم کې کوئ او ځان له لازمي دعاګانې غواړئ په دغه ټیم الله دعا قبلي ګوره دغه ټیم کې خبرې مه کوئ پابندي ولګوئ پابندي په دغه ټیم کې الله دعا قبلي بس ځان له خوشي ځای کې کښېنه او دعاګانې غواړه او د الله سره د راز خبرې کوه رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا الحمد